سلامونه او نیکې هیلې بیا هم استاد حکمت الله پوپل ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر شوی یم. نن ورځ د خیر زموږ درس په 11 ټولګي کې دی. مخکې مو د 11 ټولګي کې چې زموږ کوم درس و هغه د هایپربولا، معادله او مثالونه و، خو هغه حالت و چې راس به یا تناظري مرکز به د وضعیه کمیاتو په مبدا یا په مرکز کې واقع و. نن داسې هایپربولا مختصات ګراف مختصات وایو چې راس به یو اختیاري ټکی وي. دغه مختصات او معادله تاسو ته تشریح کوو، بیا مثالونه تاسو ته اسانه کیږي. نو که غواړئ چې زموږ تعلیمي پروګرامونه تر تاسو پورې ورسیږي، لطفا افغان ری چینل سره سابسکرایب کړئ. نو راځو د خیره سره د هغه هایپربولا د ګراف مختصات تشریح کوم چې دغه تناظري مرکز یې اختیاري ټکی وي، یعنی د وضعیه کمیاتو په مبدا کې واقع نه وي. مثلا دا د وضعیه کمیات سیستم زه لیکم، دا د وضعیه کمیات سیستم به دلته تشریح کوم. دا د وضعیه کمیات سیستم دی. مخکې چې موږ کومه بیضوي ویلې وه هغه به تناظري مرکز د وضعیه کمیاتو په دې مبدا کې واقع و. اوس داسې بیضوي وایو چې معنا د هغه دغه چې د تناظري مرکز چې هغه د وضعیه کمیاتو په مبدا کې واقع نه وي. دا نقطه چې ده دا یو اختیاري ټکی دی. د هایپربولا تناظري مرکز دی. دا د هایپربولا تناظري مرکز دی چې پر دې باندې ګراف رسمیږي، دې تناظري مرکز وایي. دا مرکز چې دی هم داسې د ایکس پر محور فاصله لري چې هغه فاصله په اچ ښودل کیږي، او دا تناظري مرکز چې دی هم داسې د وای پر محور فاصله لري چې هغه فاصله بیا په کې سره ښودل کیږي. پخوا به دا یو محور به پر ایکس محور منطبق و، دا بل به پر وای منطبق و. دا د ایکس وای فاصلې به دای سره راټول شوې، صفر به شولې، د وضعیه کمیاتو مبدا ته به ورسېدلې، هغه فاصلې به صفر شولې. اوس دغه مرکز چې دی هم داسې د ایکس پر محور فاصله وي چې هغه فاصله په اچ، هم داسې د وای په محور فاصله لري چې هغه فاصله په وای. نو د تناظري مرکز ته ویل کیږي اچ او کې. ویرټکس یا په وی سره شي معنا راس یا مرکز. اوس نو د هایپربولا دغه حقیقي راسونه اوس موږ رسمو، معنا چې دغه څه ګراف چې رسمیږي هغه داسې کیږي. ګوري دغه هایپربولا ګراف چې پر رسمیږي دې ته حقیقي راس وایي. دغه د تناظري مرکز څخه تر دې راسه پر فاصله چې ده دا په ا ښودل کیږي. کله دغه اچ کې نقطې څخه موږ د ایکس پر محور هر څومره مخ ته ځو هغومره قیمت پر د اچ جمع کوو کې په خپل حالت سره لیکو. معنا داسې، معنا له اچ سره د ا په اندازه جمع کوو او دا کې په خپل حالت سره لیکو. دا یو حقیقي راس. او بل حقیقي راس چې هایپربولا پر واقع وي ا زبر چې بیا دی شی طرف ته فاصله مثبت ا، چپ طرف ته فاصله منفي ا. نو بیا داسې کوو چې مثلا اچ منفي ا او کې دا چې د ایکس پر محور فاصله وهل کیږي له اچ سره عملیه کیږي. شی طرف ته چې زه غومره اچ ته جمع کوو کې په خپل لیکو، چپ طرف ته چې راځو غومره له اچ څخه کمو کې په خپل حالت سره لیکو. دا و حقیقي راسونه اچ جمع ا او کې، اچ منفي ا او کې. او بل د هایپربولا محراکونه دي اف زبر نقطې دي. محراکونه چې ټاکو تر محراک پر د را څخه تر محراک پر فاصله په سی ښودل کیږي. نو باره د محراک ته ویل کیږي اچ جمع سی او کې. که د دغه اچ کې نقطې سره د ایکس پر محور د سی په اندازه ځو نو غومره له اچ سره د سی په اندازه جمع کوو او کې په خپله لیکو. او د اف زبر چې بیا دی هغه مثبت سی دی او چپ طرف ته محراک منفي سی دی. نو بیا وایو اچ منفي سی او کې. دا بیا بل محراک سو. نو چې تاسو دغه مختصات زده کړئ بیا تاسو ته هغه ګراف رسمول، سوال حلول بیا اسانه کیږي. لومړی دا مختصات زده کړئ چې معنا مرکز اچ کې حقیقي راس اچ جمع ا او کې، او اچ منفي ا او کې، او محراک اچ جمع سی او کې، او اچ منفي سی او کې. دا هغه هایپربولا د ګراف مختصات دي چې ګراف د ایکس پر محور خله به د ایکس محور ته خلاصه شوی وي. یو بل شی چې دی هغه د هایپربولا
موجه خطونه دي هلته یو څه نه ځایږي. دلته بیا رسم کوم چې کله راس اختیاري ټکي وي موجه خط داسې پیدا کوي مثبت منفي a مربع پر c جمع h. او که بیا مجانبونه پیدا کوي چې مجانبونه ما تاسو ته مخکې ښوولي دي په تعریف کې. او که بیا راس اختیاري ټکي وي او تاسو مجانبونه پیدا کوي بیا مثبت منفي b پر a x منفي h جمع k. نو دا و د هغه هایپربولا د ګراف مختصات چې راس اختیاري ټکي وي. او دا چې دا د داسې هایپربولا موجه خط او د مجانبونه او معادله په داسې حالت کې چې راس اختیاري ټکي وي داسې دي x منفي h کل مربع پر a مربع منفي y منفي k کل مربع پر b مربع مساوي په یوه سره. دا د هغې هایپربولا د ګراف مختصات دي چې راس به یا تناظري مرکز به د وضعیه کمیت په مبدا کې نه وي یو اختیاري ځای به پروت وي. نو تر بیا چې ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږو تر بیا ښې چارې. مننه.